نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله و انا الیه راجعون. لټولنا اول شهیدانو ته تسل وایم، دوی ته د خدای جل شانه نه جنتونه غواړم، دوی شهادت دې قبول سي. ټولو ټپیانو ته د خدای جل شانه له دربار نه زر تر زر ښه روغتیا غواړم او تاسو ټولو دردمنو خوستوالو ته د خدای جل شانه نه هم صبر او هم ښېګڼه غواړم. ما هدایت ورکړی چې کورنیو ته دې مرسته وسي، والي صاحب به هغوی ته مرسته وکړي او که کومه خور ده چې خاصه توګه ورته ضرر رسېدلی، والي صاحب هغه باندې بررسي وکړي، ما ته یو لیست ولیږي. محترم خوستوالو، علمای کرامو، قومي مشرانو، ځوانانو، اهل کسبه، لوی تاجرانو، ټول محترم خوستوالو، السلام علیکم. د کابینې محترم غړي، له کابل نه راتلونکي د دواړو مجلسینو غړي جناب والي صاحب خوست، منګل صاحب، خپلواک صاحب، ما ته ډېر د ویاړ ځای ده چې نن تاسو سره زم پوروړی یم. په څو دلیل هم پوروړی یم. لومړی دلیل دا ده چې تاسې ما ته یو ډېر لوی پور راکړ چې هغه د افغانستان ولسمشري ده. ما په توان کې دا نه دي چې دا پور یو وارې درکړم، نو په دې 4.5 کالو کې به یې په اقساطو درکړم. قسط په قسط به سره شمارو، پوروړی یم زه یم او تاسو ته به یې درکوو. دوم، زم ځکه پوروړی یم چې نظم د خوست، امنیت د خوستوالو ساتم. په امنیتي ځواکونو باندې جناب جنرال صاحب باندې ټول قماندان صاحب دوی باندې ټولو باندې ویاړو، مګر دا مطلق واضح او معلومه ده که ولس لاس را نکي امنیت نه راځي. او خوست ولس فضل د خدای لاس را کړی، دولت یې ساتلی. نو زم پوروړی یم ځکه هر ورځ چې تاسې امنیت ساتئ، معنی دا ده چې یو بل چیرې موږ امنیت ساتو. سخت شرایط دي، جنگ را باندې تپل سوی، مګر د خوستیانو عزم و اراده ستره ده او نتیجه به ورکړي. بل زم پوروړی ځکه یم چې خوستیانو خوست بدل کړی. 50 کاله پخوا که د پښتو په ادب کې فهرست جوړ کړی وای، د خوست نوم به ډېر کم وای. نن هغه شی چې خوست کې تولیدېږي له قندهار نه ډېر تره دي، جلال آباد سره هم سطح ده او دا ټول تاسې کړ. بل خوستیان په دوبۍ کې، په الاین کې، په اماراتو کې، په عربستان کې هر ورځ زحمت کړلی او خوست په مشروع پیسو باندې آباد کړی. خوست کې د قاچاق پیسې نسته، د مافیا پیسې نسته، د مخدره موادو پیسې نسته، د خوستیانو حق پیسې دي او دا پیسې انشاءالله تعالی به 10 چنده و 100 چنده سي. زم ځکه پوروړی یم چې هر خوستی چې له باندې نه دلته امکانات برابري، اما بوج کمی. همدارنګه په هر برخې کې اوس فضل د خدای خوستیان ځلیدلی دي. زه خاصا پوروړی یم او مننه کوم ځکه تاسې د خوست پوهنتون په پښو درو. تاسې وایي چې مکتب صنفو ته هم پیسې ورکړې، کمپیوټر پروګرامو ته هم پیسې ورکړې او له ټولو نه کرکټ ټیم هم په پښو درو. نو دا ټول په یو لوی پور بدلیږي. آخر کې زم پوروړی یم چې زر نه یم درغلی. نو هیله ده دا روغبړ مې چې وکړه، دا روغبړ معنی دا و چې ناغه یم. ناغه خو معنی په نرخ باندې
نو دا جلسه د غم شریکی جلسه ده، د اتصال جلسه ده. بله جلسه موږ او تاسې به کاري جلسه. یوه مکمله ورځ زه در سره واده کوم چې زه به درسم. والي صاحب ترتیبات د ټول اقشار د خوست ونیسئ. خوست د نرخ وطن ده. په نرخ باندې ما سره وغږیږي چې ادارې کې څنګه بنیادي اصلاحات راولي او غوښتنې هم څنګه ترسره سي. ځکه دا زه نه غواړم چې هرات غوندې درسم یو وارې خلک لرې کړم. تاسې را سره په معیارونو باندې نتیجې ته ورسېږئ. سمه ده؟ درست په اساسي توګه. خپلواک صاحب او منګل صاحب هره ورځ را سره په کار دي چې د خوست هغه ورته کدرونه په ټول افغانستان کې ځای په ځای. مقصد دا نه ده چې یوازې خوست کې به خوستیان حق لري او اوس او وزن لري، هغه پسې به په څنګ کې وګرځو. له خویندو نه هم زښته ډېره مننه چې برخه مې اخیستې، انتخاباتو کې ډېر لویه برخه واخیستله. اما له ټولو نه تاسې مدیران یې، تاسې ځوان تامینوئ او تاسې د دې وطن اولاد روزئ او هغه مینه د دې وطن چې تاسې هر اولاد دې وطن ته ورکړې زه منندوی یم او خاص وړاندیزونه هم چې هغه برخې کې مخکې له دې نه چې زه بیا درسم والي صاحب سره شریک کاندئ او انشاءالله تعالی په مخه ځو. علمای کرام نه هم پوروړی یم، هم منندوی یم درنه او هم ژمنه مې په ځای. هره جمعه زه مونځ له علمای کرام سره کوم. ترتیبات هم نیولي دي. د وزیر د حج او اوقاف وینا هم که اورېدلې تنها په دې اول سل ورځو کې به انشاءالله تعالی شپېته جوماتونه خلاص سي، ترسره به ورسي. نوې طرح هم جوماتو ته نیولې ده. سږ کال انشاءالله تعالی حج به په حدود د $300 یعنی په حدود د 18,000 افغانۍ کمتر تمام سي. ترتیبات د حج هم په درسته توګه نیولې دي او دا یې ابتدا ده. تاسو سره هم همداسې قسطونه دي چې انشاءالله تعالی موږ او تاسې هدف یو ده. هرګو جومات منځ کې به فاصله موږ او تاسې لرې کوو او دا بې له دې نه نه کېږي. دا وطن 100% اسلامي وطن ده. دې باندې هېڅوک د شک و شبه نه لري. خارج د دین مبین د اسلام موږ سیاسي فلسفه نه لرو، ځکه د اسلام مبین دین اساس په عدالت باندې ایښودل سوی. موږ جنجال دا ده چې له خپل دین نه بېخبره یو. ډېر ټینګ مسلمانان یو مګر له دینه بېخبره یو. قرباني ورکوو، سر ورکوو، همیشه هم سر ورکړی. دومره سر چې افغانانو د کلمه اعلی د تعالی دپاره ورکړی هېچ چا نه ده ورکړی، مګر ضرور ده چې په اسلام باندې ځان او دلته علمای کرام سره کار په کار ده. د مکتب و د جومات فاصله باید لرې سي. باید په اساسي توګه هر افغان اما یوازې کدرونه په کار نه دي، اما مسلمان افغان زړور مسلکی کدر په کار ده. دا ټول باید سره یو ځای سي، ځکه که دا صفت نه سبا بیا غمیزه راځي او ضرور ده چې له دې نه ووځو. قومي مشران نه زه ډېر منندوی. تاسې د ولسو د حکومت منځ کې پلونه یو. قومي مشر د تولیدولو دپاره کومه فابریکه نسته، خاصتا ارګ کې کومه فابریکه نسته چې قومي مشران تولید کړي. نو تاسې یو قومي مشر 10 کاله 20 کاله 30 کاله نیسي چې ومنل سي. منل سوي خلکو سره جناب والي صاحب کار وکړي، منل سوي خلک ما سره راوړي. هره تنده خبره چې علمای کرام، قومي مشران، ځوانان، نور خویندې ورونه راته وکړي په سر و سترګو، ځکه دوی درد چاره ده. نو ډېره ضروره ده جناب والي صاحب چې هغه کارونه چې بعضې اوقات کېدل چې لیستونه به برابرېدل او په هغو کې اصلي مشران پاتې کېدل، دا کارونه ونکړو. اصلي مشرانو باندې لاس کېدی، مشران قومونه مني او خوست کې قومونه فضل د خدای روغ جوړ دي، هر یو خپل ترتیب لري. خوست یوازینی ښار د تاریخ کې
چې د قومونو په موافقې باندې جوړ شوی. اربکي اول د دې لپاره جوړ شو چې خوست وساتي او د خوست امنیت ساتل شوی و. اربکي هر چیرې نه تطبیقېږي مګر دلته هره طرحه چې څنګه ډېرتر امکانات برابر کو زم خدمت کوي. ځوانانو نه د زړه له کومې نه مننه کوم. یو سپین ږیری هم ځوان که تاسې را سره ومنله، تاسې انشاءالله تعالی زه به همیشه هغه پول اوسم چې تاسې د هغه په اساس باندې د دې مملکت مشرتابه، مدیریت او راتلونکی په لاس واخلي. خوست ډېر امکانات لري. دا درې خبرې مې چې وکړلې، اول هوایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والي صاحب ته راته ګارنټي راکړې چې منځ کې به یې چټلي نه وي. هوایي میدان ځکه درېدلی چې ما اطمینان نه درلود چې منځ کې به یې چټلي نه وي. مخنیوی وکړئ د هغو خلکو قراردادي راغی راته یې وزړل وایي رانه جزیه اخلي. نومونه درته نه وایم، موږ خو د روغې خلک یو. ترتیب ونیسئ، ما ته اطمینان راکئ د مشرانو لخوا فورا به زه هدایت ورکړم چې کار شروع شي. څنګه ورونو چې حساب قیمت 60% حداقل د دغه چټلوي له نظر نه جګ شوی او منځ کې نورې خبرې. والي صاحب ډېر غوښتلی سړی ده، وخت چې معین و غوښتلی چې دا وڅېړي، خلک ورته ویلې مې څېړه، خلک خفه کېږي. اوس تیر ایر دا راتلونکی داسې اساس کېدی چې د خوست میدان ته زه وکړی سم په لوړ سر ووایم چې خوست کې دا پیسې پاکې لګېږي او ورسره زره اطمینان راکوي انشاءالله تعالی. ترانزیت دی کې هیڅ شک و شبه نه لري. ما خبرې پاکستان صدر اعظم سره ټولو چارواکو سره په غلام خان باندې دي او زه غواړم انګور اډم خلاصه کړم. موږ لویه پکتیا بې له دې نه چې ترانزیتي سي ډوډۍ نسي پیدا کړو. دا خو ساده خبره ده. اخوانه زه غږېږم هغوی په عملیات کې دي. یوازینی دلیل چې غلام خان سږ په کامل حرکت نه ده راغلی ځکه چې د پاکستان اردو فوج تاسو پوهېږئ چې اخواته، اما غلام خان په یاده مې نیمه شپه کې زه غلام خان ته لاړم چې وزیر د مالیه و. ما په یاد ده او خوستوالو دا حق ده، لاره 400 کیلومتره لګېږي. غیر لاغنه ما ټوله طرحه دا ده چې ټول سرحدي ولایتونه ترانزیتي ولایتونه سي او خوست سر د دې کې. امنیتي برخې کې مو ویلې یفتلي صاحب سره زه دوامدار په تماس کې یم. څه کمبودي ولري ماته دې ووایي کمبودي بر چی شي کوي. یوه کمبودي چې کار ده ورباندې هوایي ده، اما نورې رفع سوي دي د وزارت دفاع بیروکراسي وه. یفتلي صاحب به درته مهرباني کړئ جناب جنرال صاحب، یفتلی صاحب به درته وایي چې چند امضا کار داریم که یک موتر تخریب شده را پس بدیم؟ 40 امضاګانې دوی په کار وي چې تخریب شوی موټر ورکي او نوی موټر واخلي. او هلته څه وه؟ بفرمایئ. 14 سره موټر 3 کاله درېدلي وو، دوی کاغذ پرانی دې موجب و چې موټر در نسي. دوی کاغذ پرانی ما ستانکزي صاحب ته هدایت ورکړی. ستانکزي صاحب ډېر تکړه سړی ده، ټول ورباندې پوهېږئ. دا بیروکراسي به درته ساده کړي. جنجال په دې کې نه ده چې امکانات نه لرو، جنجال په دې کې ده چې حرکت نسي ورکوو. ګودامونه مې ډک پیدا کړل، اوس به انشاءالله تعالی حرکت ورکو او نور. نو دې درې خبرو کې نور خبرې زښتې ډېرې لرئ. د اخوا د پولي نه خلک راغلي دي، زموږ منځ کې دي، مهاجرینو پسې باید وګرځو. زموږ ګورونه خویندې دي او د مرستو د دوام دپاره به زه توجه وکړم او ورپسې وګرځو. زموږ او تاسې اصلي مسله ورونو سوله ده. د ټول ولس غوښتنه سوله ده. 14 کاله کوښښ و چې موږ وغږېږو، بریالي سوي. نو اول قدم واخیستل سو په
15 ورځو یا 3 اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسي. دې باندې په دقت کار کوو ځکه هلته زموږ غوښتنې زموږ اهداف 3 وو. یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل سي، یعنی یوه سلسله جوړه سي. دا وسوله. دوم دا و چې یو فهرست واخلو څه موضوعات چې ورونه لري که سیاسي مخالفت لري. طالبان افغان دي، دو خارجیان نه دي. هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې یې واچي. انسانانو منځ کې داسې ستونزه نشته چې په خبرې په تفاهم باندې حل نشي. دا خبره په جنگ په زور په وزنو باندې نه حل کېږي، مخصوصا د روزې مبارکې میاشتې کې وقتی چې موږ بچیان شهیدان کېږي، موږ میرمنې وژل کېږي، دا د خدای جل شانه لاره نه ده، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاره. ما جنگ شروع کړی نه وو، جنگ په موږ باندې اوس تپل شو. زه د امنیتي او دفاعي قواونه او ټول ولس نه مننه کوم څوک چې راسره جنګ کوي په میړانه ځواب ورکوم، اما هدفم پایدار سوله ده. دې پایدار سولې دپاره ضرور ده چې موږ خبرو اترو ته دوام ورکو، چوکاټ ته ورسیږو او ټول نه دا وزل کم کو. افغانستان آرامی غواړي. ټوله دنیا ما اجماع ته راوړې چې افغانستان باید د همکاري ځای نه د ټکر. ټوله منطقه ما قانع کړله چې دا وطن راتلونکی لري، چا باندې به تړلی نه په خپلو پښو درېدی سي. که زه په دې خوږې پښې باندې ټولو سره روغبر کولی سم، افغانستان په پښو درېدی سي. او ارادم ټینګه ده، اما باید سیاسي چوکاټ ته ورسېږي. نو ځکه ټول علما کرام باندې ناره کوم، ټول قومي مشرانو باندې، مدني ټولنې باندې، ځوانانو باندې، هر یو هم د سولې څادر د سولې بستر برابر کړي. په دې معنا چې څه دي چې موږ تقسیموي. اساسي قانون د ټولو افغانانو دی. زه یو پول یم چې ټول افغانان اجماع ته ورسېږي، یو لارې ته ورسېږو چې تګلاره ولرو، او تګلاره په دې کېږي سره اتفاق ولرو. بله برخه د سولې پاکستان سره ده. ما اول وار واضح سلیسې ورای خبرې کړي ورسره، ورته مې ویلي دي چې 14 کاله و تاسې موږ سره په نااعلام سوي جنګ کې د دې جنګ خاتمه د حق په اساس غواړو. زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ ته د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. په میړانه درېږو او خپل حق غواړو. سوله هم په منطقې کې حق ده او دې باندې به انشاءالله تعالی په ټینګو درېږو او ګورئ چې دریځ هم نتایج ورکړي. اما دا په دې نه کېږي چې چغې وکړو، دا په عقل کېږي، په تدبیر پکې کېږي او په عین حال کې په ټینګ عزم او په اتفاق باندې. دې ټولو کې ولس سهیم ده، ځکه اما ارزو څه ده؟ کوچنی چې نن مکتب کې نه ده، سبا دې نه یوازې مکتب ته راسي، په درس 40 کالو کې دې وزارت ته ورسېږي، ریاست جمهوري ته ورسېږي. دا ولس کې ډېر لوی استعداد ده او خوستوالو دا ثابته کړي. هر چیرې چې زه عربي ممالکو ته تللی یم، پاچاهانو یې، امیرانو یې رانه مننه کړې چې افغانان په عام توګه، خوستیان په خاصه توګه هیڅ وخت یو امنیتي مشکل نه دی ایجاد کړی. ډېر با عزته کارم کړی. نو اوس څمڅې کړي دي په عربستان کې په آخري برخو د مذاکراتو کې وو. انشاءالله تعالی ټولو افغانانو ته چې په عربستان کې دي افغاني پاسپورت به ورکول کېږي. او نه یوازې ده، د کمونیستي کودتا پس نه عربستان موږ باندې د کارګرو حرکت له افغانستان نه بند کړی.
دا دلیل ده چې دا مجبوریږي چې پاکستانی پاسپورت واخلي. اوس ورسره موافقې ته رسیږو چې دا پاسپورت به له افغانستان نه اخلي، افغانستان کې به روزل کېږي او انشاءالله تعالی هلته به ځي. زه ډېرتر له دې نه نه غواړم تاسو ته زحمت درکړم. بیا خدای جل شانه دې په دې وطن باندې رحم وکړي. موږ د ټول د عبادت لارې، د سنت په لارې، د فرایضو په اجرا باندې چې یوازینۍ د حق و عدالت لاره ده ټینګ کاندي. ستر عزم دې راکړي، عظیمه حوصله دې راکړي او له ټولو نه ورورګلي او اتفاق دې راکړي. خدای دې شهیدانو ته جنتونه نصیب کړي. خدای دې زخمیان او ټپیان زر تر زره روغتیا ته ورسوي او دوی کورنۍ موږ او تاسې ټولو وجیبه ده چې ورته ورسېږو، دوی په غېږ کې ونیسو او دوی پسې وګرځو او په ګډه انشاءالله تعالی دا وطن چې همیشه موږ په زرها کالو کې نسلونه یو په بل باندې قرباني ورکړې ده، بالاخره ثبات، آرامی او ښېګڼې ته ورسوو. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي خوست.